خالد بن الولید رضی الله عنه لاړ او چې کله ورنږدې شو دغه بوت ته او هغه آبادي چې په کومه جوړه شوې وه هغې ته ورنږدې شو نو ثقیف سی چلو کو ټول قوم را جمع شو ګیر چاپېر وکتوی چې څه به کېږي ښځې هم سړي ماشومانان ټول را جمع شو او د ټولو دا خو نه یې اسلام قبول کړی و لا توحید یې نه پېژندو شرک یې نه پېژندو دا قصې خو لا هغوی نه پېژندې که نو د ټولو دا سوچ و چې دا لات به په دې ټولو باندې ګزارونه کوي دا ټول به تباه کوي ځکه چې دا خو د پخوانه د هغوی ذهن کې دا دی چې څوک دې ته لاس وړي نو څه کوي تباه کوي ضرر ورته رسوي دا خو نن سبا زموږ د زمانې د مشرکانو هم د عقیدې دي که وایي که دې ونه پرې کړه دنیا د باندې نسکوره یاد او که دې کاڼې د هغه ځینې راواغېستو نو تباه کوي د دوی هم دا سوچ نو چې کله دوی دا سوچ شو نو مغیره بن شعبه رضی الله عنه ډېر نر صحابي و ډېر نر هغه را مخکې شو او خالد ته یې ما ورته پرېږده خالد رضی الله سره هغه راغلی و که بس یو ماتوړ ورسره وګټ نو ټکې هغه یې راواغېستو او د خپلو ملګرو ته یې وی ګوره خاندوم هم څه کومه تاسو خاندوم ګوره اوس دا ثقیف به څه وایي او ته یې صحیح دی لاړ نو چې اولنۍ ګزاري ورکړو په ماتوړ باندې نو بس راولید چې راولید بس دا خپې یې ډکولې او لاس یې ډکولو لکه ده باندې چې سیچل شوی او په طایف کې ټول طایف کې چغه شو ټول طایف کې چغه شوی ابعد الله المغیره قد قتلته الربه مغیره دی وی الله هلاک کړي ختم یې کړو دغه دی ده ته موږ ویلي چې مه کوه دا کار مور زی دی بوتانو له خو دوی منله نه یې منله ځکه دی پروت دی او سخت خوشحاله شو بې انتها خوشحاله شو چې کله مغیره ولیدي چې هغه په ځمکه باندې پروت دی او لاس خپې دې سره پول لکه سیچل چې پې شوي چې دا خبرې کولې او ده ووي او بیا یې ده ووي چې کله د حالت ولي وایي که بل څوک ورمخکې کېږي ورمخکې شي چې هغه هم دا حالت راشي فوالله لا تستطاع ابدا زمونږ د په الله قسمي په ده څوک نه شي زور ورکوي لات دا به څوک قرآن کي نه دغه ټینګ کې مغیره بن شعبه एकदम راپاسې ودرېد وایي قبحکم الله الله یې تاسو هلاک یا معشر ثقیف ای ثقیف قبیلو والو انما هي لکاع حجارة ومدر د خټو د ګټو نه مې شی جوړ کړی دی هېڅ چل ماله نه دی شوی د الله بندګي کوئ د الله عبادت کوئ او دروازې له یې ګزار وکولې د دروازو له ټوله تس نس کړه او بیا یې دا ګیر چاپېره چې د کوم دیوال تاو شوی و په هغې یې شروع کړه وړوکې غونته کې دیوال او بیا ورننوتو د نه یو یو کاڼی یې تېستو یو کاڼی یې وي ځمکې سره برابر کړو بعضو پکې دا خبره وکړه وایي صحیح ده څه ورته نه وایي خو دی د بنیادونو له لاس ووړي ځه مشرکانو خو عجیبه خبرې که نه او دوی خو لا نه دي عادت اسلام سره دا خو یې څو ورځې کېږي نو بعضو پکې په هغه ټیم ده ووایي وی که چرته بنیادونو ته لاس ور واچو نو بیا تباه دي مغیره دغه خبره واورېده چېرې بعضو پکې ده ووایي نو خالد ته یې ووایي دعني لږ صبر وکړه هغه ورته بس وشو کارونه لږ صبر وکړه دعني احفر اساسها دا بنیادونه به در وباسم ټول پته یې ولګي بیا یې شروع وکړه او دومره یې وکنستو چې هغه بنیادونه هر څه یې در وویستو او دننه پکې بیا خزانې هم پرتې وي هغه خزانو کې کپړې وي او سره زر پکې پراته وو نو بس هغه څه ونه شو او ټول په انتظار ولاړو نو هغوی ته پته ولګېده چې لات د هېڅ کار نه دی د خبره کې د هغوی په زړه کې دا خبره مضبوطه شوه چې دا خو موږ هسې په وهم کې پراته وو چې لات بوت به ده وکړي او پلانې بوت به ده وکړي دا هسې موږ په وهم کې پراته